چې خپلوان غریبانانی یتیمانانی خپلوان څه خپلوان دي لکه رشته کې څه بچي تروري یا ترشو یا تر زامن شو یا دې بل سره رشته شو بغیر د بچو د مور پلار نه نو ضروري چې دوی له زکات ورکولای شو کنه ولې نشي ورکولای چې دوی غریبانانی او د زکات حقداري دا خو ډیره غوره ده رو جماعت ټیم کې دعا وختو خطرې قدا ځکه چې حدیث کې دا راځي چې د روجتی دغه دعا د رو جماعت په ټیم کې الله نه رد کوي والله اعلم ضرور وي کې د قسم د کفاره په ځای کې یو سړی د سیو کې چې د لسو مسکینانو د خوراک او د جامو پای باندې چې کوم پیسې لګي هغه راوالي او یو کس له ورکه به خپل قرضه ختمي نه دی جایز ولې نه دی جایز دا چې شریعت نه دی خوري الله سبحانه وتعالى ته پته ده داغه په علم کې وو چې دي غریبانان به دي خلک به چې په غوي به قرضي نو الله ولا مسله دي بیان کړه عام هنا لو خو چې اطعام او کسوه خوراک یا جامه نو موږ د الله د خبرینه نه مخکې کې دی شو او نه ورسته کې دی شو نو ځکه بدانی جایز والله اعلم ضرور وای ک یو سړی قسم خوري په یو کار باندې خو په یو ځکه ډیر قسمونه ونه خوري جدا جدا وختونو کې وخوري زما دي په الله قسمی چې زب مثال کې د خالد کړه نظم به ورځ باندې وي زما دي په الله قسمی زب خالد کړه نظم یو ورځ باندې به وي او به لړ خالد کړه نو دا هم یو حسابي د قسم کفاره به یو ورکړي کی ولې ځکه چې قسم چې کوم کار مبارک شوی دا یو کار دی والله اعلم سل بیری درود ضروري چې ما په ځان لازم کړی دي غوړه دای چې د عدد نه وورو او دیسی خدا کسوک دیسی وی چې زبر لازم ذکر کوم د الله سبحانه وتعالى واغه په دې شکل کې چې درود او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر هم کله یو نیم سل شي کله 200 شي کله سل شي کله 50 شي د کې هیڅ حرج نشته سوال د ضرور ده چې یو کس وي چې مونږ بوډاګان شو او د منځونو بیا هم د ګناونو نه مننه کړو وجه سره الجواب وجه ده چې ما دا خبره تاسو ته مخکې ذکر کړو یو درس کې چې دا منځ یو نصیحت ته نو څوک په دې نصیحت باندې عملو کې او څوک به عمل ونه کوي د چې سپینګری شو د ګناونو نه مننه شو نو د دې منځنه خبر نه دی چې دا مونږ ست وای د دې منځ ست ترجمه دی مونږ څه مطلب دی ځکه د ګناونو نه مننه شو دوی موجب دی چې دا مونږ به دي سینې څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ کوم چې الله په در کې قابل قبول د مونږ باغ شان نه نو ځکه د ګناونو نه پکې مننه شو والله اعلم د نارینه او د زنانه په منځ کې بالکل فرق نشته داخلي که څو خارجي یادې چې لکه مثال کې دغه لپاره عورت په منځ کې درې چې هغه ټول بدن پټي او خپې به سره پټي یا دا چې دغه لپاره د جمی موز لازم نه دغه جدا مسلې خو داخلي منغوایو چې دا تکبیر تحریمین د سلام ګرځولو پوری د نارینه او د سړي موز یو شان دي د جمعې مونږ زنانه کچه ته جمعه ته لاړه څوک چې حاضر شي د جمعه ته او د باندې جمعې مونږ لازم نه لکه زنانه ماشوم غلام او مری په دوه باندې جمعې مونږ نشتی خو چې کله حاضر شو نو بیا به د جمعې مونږ کوي او که په کور کې کوي نو بیا به د ماسپخینې مونږ کوي نه د جمعې ماسپخینې مونږ چې څنګه یې اق شام به کوي دغه چې کوم سنت یې هغه به سره کوي والله اعلم چاله یترله
نو دغه کور ولا پاتې شوی